او احسانات دي پدې بشمیر نعمتونو کې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم او قرآن پاک دو عظیم نعمتونه دي. زمان پیغمبر علیہ السلام مکہ مکرمہ کې الله پیدا کړ او د عمر ابتدائی سلویخ کالا چې پوره شو نو په غار حرا کې جبرائیل علیہ السلام تشریف راوړ او پیغمبر علیہ السلام ته ویل اقرأ اولولا. پیغمبر علیہ السلام ورته فرمایل چې ما انا بقاری، زه قاری نه یم، لوستل نشم کولی. جبرائیل علیہ السلام را پاسید او پیغمبر علیہ السلام خپل سینې پورې جخت ونیو او زور ورک، بیا پرېښود، بیا ورته وی اقرأ اولولا. پیغمبر علیہ السلام بیا فرمایل چې ما انا بقاری، زه قاری نه یم، لوستل نشم کولی. څو ځله داسې وشو. آخر ځل پیغمبر علیہ السلام فرمائی چې جبرائیل علیہ السلام سینې پورې جخت ونیولما او زور یې راکه نو ما تکلیف محسوس کو. بیا پرېښودلم او راته وی اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق. دا سورة العلق لومبني 15 آیاتونه نازل شو. لکه چې غار حرا د قرآن پاک لومبنۍ مدرسه جوړه شوه. درس د قرآن لومبنۍ طالب علم پخپله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم او استاز او معلم ورته پخپله الله پاک. جبرائیل علیہ السلام استاز نه دی، هغه صرف واسطه ده او معلم پخپله الله. دا سورة رحمان په اول کې الله پاک فرمایي چې الرحمن علم القرآن. هغه الله چې صفتی نومې رحمان دی، علم القرآن، هغه پخپله تعلیم د قرآن ورکه. نو معلم او استاز الله پاک پخپله، طالب علم محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. نو د قرآن پاک دا طالبان او استازان دوی دې ډېر خوشحاله شي او ډېر فخر دی وکړي په دې خبره چې دوی هغې کار کې لګېدلي دي په کوم کار کې چې پخپله الله او رسول الله اول لګېدلي دي. د سورة رحمان په اول کې الرحمن د الله صفتی نوم ذکر شو. نو په دې کې دې ته اشاره ده چې دا ما تا ته دا قرآن ملو شوی دی، نو زما او ستا محنت مشقت په دې کې نشته او زما او ستا کمال پکې هم نشته. دا خو د الله صفت د رحم تقاضا وکړه نو موږ ته قرآن ملو شو. یعنی دا قرآن منگ تا دا اللہ پا رحم، دا اللہ پا مہربانے ملو شوی دی. غار حرا دا قرآن لومبنے مدرسہ شلا. دین پس پیغمبر علیہ السلام کور تا تشریف راوڑو. نو پا کور کے مشرہ بی بی خدیجة الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ او د پیغمبر علیہ السلام ماشومانی لوریانې وې، هغې ته درس قرآن شروع کړ. لکه په کور کې د بناتو مدرسه هم شروع شوله. او دې نه پس بیا پیغمبر علیہ السلام دا صحابه کرامو دپاره د درس انتظام هم کړی دی. ارقم رضی اللہ تعالی عنہ
صحابي دی او د هغه په کور کې پیغمبر علیه السلام درس شروع کړی دی. نو د ارقم رضی الله تعالی عنہ دا کور به کوم ځای کې وي؟ نو الله ټول حج له بوزه بیت الله سره خوا کې دا صفا مروه دې سره چې کوم گیټونه دي په هر یو گیټ باندې نوم او نمبر لګېدلی دی. نو صفا سره لومبنی گیټ په هغې لیکلي باب دار ارقم. نو دقې ځای سره د ارقم رضی الله تعالی عنہ کورو او دې کور کې به پیغمبر علیه السلام خپل صحابه کرام راجمع کول او هغوی ته به قرآن ښو. دې مدرسه کې یو کم څلوېښت طالبانو صحابه کرام. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ چې اسلام قبول که نو دې څلوېښتم طالب و. دې نه پس پیغمبر علیه السلام درس قرآن او مدرسه د قرآن زیاتول غواړي خو د مکې کافران خپلې مخې ته نه پرېږدي. د منا په میدان د بهر دنیا نه حج عمرې له راتلونکي خلکو ته پیغمبر علیه السلام به ځان پیش کو چې داسې څوک شته چې ما ځان سره بوځي او زه ورته قرآن وښیم. ځکه چې قریش مکه ما قرآن ښودلو ته نه پرېږدي. نو د مدینې منورې خوش قسمته خلک په خپل راغلل پیغمبر علیه السلام ته درخواست وکړ چې په مدینه منوره کې موږ د قرآن مدرسه جوړول غواړو یو قاری او استاد راله راکا. نو پیغمبر علیه السلام وتا مصعب ابن عمیر رضی الله تعالی عنہ قاری د قرآن ورکوي. دا قاری صاحب بوزه دی به د درس قرآن شروع کی مدرسه به شروع شي. قاری صاحب مدینه منورې ته ورسېده نو اوس بدل ته مدرسې له ځای څوک ورکوي. نو اسعد ابن زراره رضی الله تعالی عنہ هغه خپل کور ورکوي زما په کور کې مدرسه شروع کې. مدرسه شروع شو د لرې لرې ځای خلک به راتلل دې مدرسه کې داخلېدل او قرآن به زده کو. څه مخالف خلک را پیدا شو او یو لویه اجره کې میټینګ یې وکړ. ټول کلی بنو اشهل قبیله اجره کې میټینګ کوي چې دا قاری به شړو او دا مدرسه به ختمو. د کلی دوه مشران دي یو سعد ابن معاذ رضی الله تعالی عنہ او دویم اسید ابن حضیر رضی الله تعالی عنہ. د دواړو په مشرۍ کې میټینګ وشو. بیا دا یو مشر سعد رضی الله تعالی عنہ د حجرې د خلکو نه راپاڅېده وی د چا ځای کې چې مدرسه شروع ده هغه ته ویم قاری به وشړي مدرسه به ختمه کړو که خبره مې نه مني نو ورسره به ګورو. نو سعد ابن معاذ رضی الله تعالی عنہ راغی. سعد ابن زراره ته وی وی مرګري یو ناشنا سړی دی راوسته د مدینې خلک دې ټول ګمراه کړل بې دینه دې کړل خراب دې کړل او دا خلک ډېر غوسه دي او حالات سازګار نه دي. یو هنګامه او یو فساد به جوړېږي قتل و قتال به کېږي. نو ګوره ټوله ذمهواري ستا په سر راځي. نو ښه به دا وي چې دا قاري دې وشړه او دا مدرسه دې ختمه که او ته زما د دې قاری زما د دې میلمه خبرې په خپله واوره نو که ښې خبرې کولې نو وي به او که خرابې خبرې کولې نو ته یو ځل وی وشړه زه خو به یې 20 ځله وشړم. او ته یې ډېره ښکلې د انصاف خبره دې وکړله زه چې ځو. نو سعد ابن معاذ رضی الله تعالی عنہ مدرسې ته ورغی. دا مصعب ابن عمیر رضی الله تعالی عنہ ښکلی قرآن یې واورېده زړه نرم شو په خپله ورغی
قاری صاحب ته مخې ته کېناست وایي ستاسو دین کې خلک څنګه شاملېږي هغه ورته ځان پاک صاف کا مخې ته مې کېنه اوس به دې داخل کما جوړته زر زر ځان تیار که او د قاری صاحب مخکې کېناسته نو قاری صاحب ورته ووایه دا کلمه چې لا اله الا الله محمد رسول الله کلمه وویله نو ورته ما خپل دین کې م شامل کړلی او ما د خپله مدرسه کې م داخل کړلی نو دا نوی طالب قاری صاحب ته وایي چې قاری صاحب زما یو بل ملګری دی نو که اجازت یې هغه سره خبره وکړمه بالکل وکړه نو سعد رضی الله تعالی عنہ مدرسې نه ووته اجرې ته ورغی په هغې ګڼو خلکو کې اسید ابن حضیر رضی الله تعالی عنہ په اشاره د نورو نه را جدا کړه ورته وایي چې ما خو د هغې ناشنا سړي خبرې واورېدې راځه ته به هم واورې نو په شریکه به بیا فیصله وکړو نو اسید ابن حضیر رضی الله تعالی عنہ هم مدرسې ته راغی او د قاري صاحب قرآن یې واورېده او هغه هم زړه نرم شو کلمې وویله مسلمان شو نو دوه نوې طالبان پیدا شو اوس دا دوه نوې طالبان قاری صاحب نه تپوس کوي چې اجره کې زمونږ نور ملګري که اجازت یې خبره ورسره وکړو بالکل ورسره وکړې نو دواړه طالبان لاړل او په اجره کې ټول کلی بنو اشل قبیله په انتظار دي چې مشران څه وایي چې دوی ورغلل ورته یې منئ چې موږ ستاسو مشران یې ویل او وی موږ چې څه فیصله وکړه تاسو ته به منظوره یې ویل او وی ښه زموږ فیصله دا ده کمې پورې چې تاسو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم او قرآن پاک باندې ایمان نی راوړې نو موږ به سره خبرې هم ونه کړو جو ټول کلی او بنو اشهر قبیله په یو ځای وویل چې لا اله الا الله محمد رسول الله نو دا د یوې وړې دینی مدرسې ښکلی اثر چې ټول کلی او قبیله په یو ځای مسلمانان شو نو کم ځای چې د قرآن درس کېږي مدرسه وي د هغه ځای خلک بچرې هم ګمراه نشي شیطان بچرې هم په دوی غلبه ونکړي شي نو دا د قرآن دا مدرسې دینی مدرسې د دین د حفاظت چوڼی دي دې نه پس پیغمبر علیه السلام په خپله مدینې منورې ته هجرت وکړ نو اول مسجد نبوي جوړ کړ او مسجد نبوي سره خوا کې یو ډبه او دنکاچه جوړه کړه او دغه ډبې او دنکاچې ته به یې وې صفه دا د پیغمبر علیه السلام د صحابه کرامو لومبنۍ مدرسه شوله د هجرت نه پس لومبنۍ ده بیا دې باندې تقریبا 400 طالبان د پیغمبر علیه السلام به را جمع کېدل قرآن به یې زده کو چې دې ټولو قرآن زده که نو پیغمبر علیه السلام ورته ذمواري ور په غاړه کړه وی بلغو عني ولو آیه زما د طرفه تاسو ورسوئ اگر که یو آیات وي یعنی که چا لږ قرآن زده کړی دی نو هم نورو ته ووایې او که ډېر یې زده کړی دی نو هم دا قرآن نورو ته ورسوئ نو صحابه کرامو خپله ذمواري پوره کړې ده او موږ پورې قرآن را رسولی دی عبدالرحمن ابن سمره رضی الله تعالی عنہ افغانستان کې کابل ښار کې جهاد کو کابل ته راغلی او بیا د کابل د فتح کېدو نه پس د پیښور په لار اټک پورې تللی دي او په اټک کې یو صحابي اسلامی نظام چلولی دی او په دغه ځای کې ځان له یو قلعه جوړه کړې وه او د قلعه نه بهر د خپلې قبیلې نوم یې لیکلی و د صحابي نوم دی محلب ابن ابو صفرة
او د د قبیلې نوم دی العتک. نو د بار په دروازه باندې العتک لیکلی دی. نو د اټک د خلکو ژبه په عربی نه وړېده، پوره تلفظ یې کولی نه شو. نو په خپله تته ژبه کې به هغوی وی اتک اتک او څه موده پسې وی اټک اټک. نو دا اټک لفظ د صحابي د قبیلې د نوم نه جوړ شو، العتک نه. اوس چې کومه قلعه ده نو دا د اکبر باچا د لاس جوړه ده، خو دې نه مخکې دا د صحابي د لاس قلعه وه. سوال دا دی چې صحابه کرامو د عربو ښکلی وطن پرېښوده، قام قبیله او بچي پرېښودل، زرګونه میله لارې اول او زمونږ د علاقو ته رالل. زمونږ د علاقو کې څه ښکلې کارخانې وې نو دې له راغلل. نه کارخانې خو نه وې، نو دې کې څه ښکلې باغ و بهار و نو هغې له راغلي. نه دې له هم نو راغلې، څه له راغلل؟ صرف دې دپاره چې پیغمبر علیه السلام ذمواري ور په غاړه کړې وه چې بلغو عني ولو آیه، زما د طرف ورسه اگر که آیاتي. نو صحابه کرامو دا دونه محنت چې کړی دی او دلته راغلی دی، نو موږ ته قرآن رسولو دپاره راغلی وو. صحابه کرامو خپله ذمواري پوره کړله. د پیغمبر علیه السلام د هجرت 15 کاله چې وشو نو 400 ته اسلام را رسېدلی و. صحابه کرامو ذمواري پوره کړله، موږ ته قرآن را ورسېده. اوس د موجوده زمانې د مسلمانانو ذمواري ده چې کومې علاقې ته درس قرآن نه دی رسېدلی یا کومې زمانې ته درس قرآن نه دی رسېدلی، نو دا موجوده مسلمانان دی هغې علاقې او هغې زمانې ته درس قرآن ورسوي. نو دې سلسله کې زموږ د عالمان د استادان دوی ځای په ځای د دیني مدرسې جوړوي او دوی خپله ذمواري پوره کوي چې د قوم ته درس قرآن ور ورسیږي. چرته وړې مدرسې، چرته لویې مدرسې، څوک قاعده سپاره وایي، څوک ناظره وایي، څوک حفظ کوي، څوک قرائت او تجوید کوي، څوک ترجمه تفسیر کوي او څوک د نورو علمونو خدمت کوي. دا ټول د قرآن خدمت دی. که دا قاعده سپاره ده دا هم د قرآن خدمت دی، او که دا نور کتابونه علمونه دي مختلف فنونو کې دا هم د قرآن خدمت دی. که ترجمه او تفسیر دا هم د قرآن خدمت. نو دا عام مسلمانان د قرآن په خدمت کې لګیا دي، د خپل وس مناسب ټول کار کوي. دا ناظرې والا منگ تا دا سے لگ کمزور معلومیگی دا کم درجے، او دا اللہ پا نظر کے اگورا چی دا ناظرے والا کم مقام دے. یو حدیث مبارک کی رازی چی یو بندہ پا ناظرہ قرآن ویلے دے او دے 200 آیات روزانہ تلاوت کئی او دے وفات شنو دے خو خدای بخلے دے خو د قبر نه چاپیر و گناهګار مړي د په سفارش الله بخلی دي. نو چې دا موت ته کمزور او د کمې درجې معلومیږي ناظرې والا د هغه د خاطره خو ګاونډیان بخلی کیږي، دله به کم مقام وي. 200 آیاته روزانه تلاوت. دا آخری سپارې چې دي نو د دې د آیاتونه داسې مختصر واړه دي. نو نیمه سپاره چې ووایي نو په دې کې 200 آیاته پوره کېږي. بهرحال د ارزې نه چې وي یو بنده په ناظره قرآن ویلی دی او دې 200 آیاته روزانه تلاوت کوي نو دیم خدای بخلی دی او د ګاونډ کې چې کوم ګناهګار مړي دي هغه هم خدای بخلی دي. که لږ محنت نورو کې د ناظرې نه حفظ ته وړی دی نو د حفظ درجه بیا نورم اوچته ده.
کله چې یو حافظ د قرآن وفات شي او جنازه وشي او قبر کې دفن کې، نو د ځمکې ته الله حکم کوي ځمکې خاورې کې به نه، نو ځمکه وایي څنګه به یې خاورې کوم، ستا قرآن سینه کې پروت دی، نه به خاورې کېږي. نو حافظ د قرآن د قیامت دروازې پورې قبر کې صحیح سالم روغ رمټ پر امن طریقې سره پروت دی، خو خوشحاله دی. په 1932 کې په عراق کې 2 صحابه کرام دفنو. حذیفه رضی اللہ تعالی عنہ او جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ د دې 2 صحابه کرامو د قبرونو ته په دې ځمکه کې دنه دریای دجله د طرفونه په ځمکه کې اوبو لار روانه کړې ده. قبرونو ته لا اوبه را رسېدلي نه دي چې د عراق بادشاه ته خوب کې دواړه صحابه کرام رالل، وی زمون قبرونو ته اوبه را روانې دي او دا اوبه که را رسې زمون قبرونه به روان شي، مهرباني وکړه موږ د دې ځای نه وباسه بل ځای ته مې یوسه. بادشاه بار بار خوب لیدلی دی او عالمانو سره بیا مشوره وکړله او بیا قبرونه وسپړدل. او چې څنګه قبرونه کلو شو، دا دواړه صحابه کرام داسې تر و تازه پراته وو لکه 1 غنټه 2 غنټې مخکې چې چا ایښي وي. او دغه وخت کې پوره 1400 کاله په دوی تیر شوي دي. کفن روغ دی، بدن روغ دی، سترګې غړېدلې دي. په دې ځمکه باندې ورته چا قالین نه دی اچولی، څه پوزې یې نه دی اچولی، بستر یې نه دی اچولی، اوپره خاوره کې پراته دي او د خاورې کفن نه دی خوړلی، بدن یې نه دی خراب کړی او سترګې غړېدلې وې. نو د سترګو یو انګریز ډاکټر سترګې وکتې، دا سترګې اوس هم جمدې دي. 1400 کاله پس اوس هم سترګې جمدې دي او 8 لکه خلکو د دې سترګو دیدار کړی دی په دې نیت چې دوی په دې سترګو پیغمبر علیه السلام لیدلی دی. نو په دې قبر کې دا دونه موده تیره شوه او فرق نه راځي، امانت پروت دی. نو دا د قرآن خادمان، د قرآن حافظان، د قرآن عالمان دي. امانت بدل حد په منځ کې پروت دي، که چا ځان که امانت په دې دنیا. څوک که غواړي چې زه دې قبر کې صحیح سالم یما، نو د قرآن په خدمت کې څه ناڅه حصه دې والي. نو څنګه چې صحابي قبر کې روغ جوړ دی، د اوسنۍ زمانې دا بنده به هم قبر کې روغ پروت دی، نه به خاورې کېږي. نو د قرآن سره مینه محبت وکړه. د دنیا خلک د دنیا د ګټلو د پاره مختلف طریقې اختیاروي. څوک زمینداری کوي، څوک د خان نوکری کوي، څوک دکانداری کوي، څوک د سرکار نوکر شي، ملازم شي. نو که د خان نوکر یې او هغه له ځای راځي نو تنخواه به درکوي، او که ناجوړه وي کور پروت دی نو بیا نه درکوي. که دکاندار خپل دکاندارۍ له ځای نو څه به وګټې، که نه ځي کور پروت دی نو ګټه بند. که زمیندار نو هم که کار کوي نو پیداوار راځي، که زمیندارۍ له نه ځي کور پروت دی بیا ګټه بند. او که سرکاري ملازم او کور پروت دی نو هم تنخواه درکوي، که چوټي دې وکړه هم تنخواه. او چې کله بنده وفات شي نو فنډ هم ورکوي او بیا ورپسې پنشن هم راځي ورپسې. نو د دې نورو کاروبارونو په نسبت خلک سرکاري ملازمت ته اسره ډېره کوي، وی دې کې پنشن هم شته او فنډونه هم پکې شته، پس د مرګ هم پکې شوي. نو زموږ د دین دې کارونو کې هم داسې معامله ده. منځ کې روژه حج زکات کې نو عمل کې نو ثواب درکوي، او چې منځ روژه حج زکات دې بند که مړ شوي نو بیا ثواب بند شو، دلته کې رجسټر یې بند که. خو د سرکاري ملازمت په شانتې پکې هم یو کار شته چې بنده مړ شي نو هم به
ثوابونه را رسی فند او پنشن به قبر کې ملاویږي نغه حدیث مبارک کې هغه طریقه مخولې ده چې اذا مات الانسان انقطع عنه عمله چې کله یو انسان وفات شي نو انقطع منقطع شي کټ شي عمل ده رجسټر یې بند شو نور واپس زینا مونږ روزه حج زکات د کو ثواب ملاوېده مړ شو مونږ بس شو روزه بس شو بیا د نور ثوابونه بند شو نه در رسي در پسې او حدیث کې رالل چې 3 کسان دي چې دوی مړ شي نه عملنامه بندېږي نه رجسټر بندېږي نه ثوابونه به ورپسې بیا پس د مرګ ځي یو په هغې کې صدقه جاریه ده لکه چا جماعت جوړ که چا یو مدرسه جوړه کړله یو سره یې جوړه کړله نو دا بنده وفات دی او د ده د لاس جوړه کړې شوې مدرسه مسجد وغیره هغې کې خلک عبادات کوي د الله ذکر فکر کوي نو دا بندیان چې څونه نیک عمل کوي دوی ته ثواب ملاویږي او دا مدرسه او دا مسجد چې چا جوړ کړی دی نو د دوی عمره ثواب قبر کې هغه ته ملاویږي روزانه قبر کې هغه ته د دې ځای د دې عملونو د نیکو عملونو ثواب هلته رسي جومات کې بسونه خلک منځونه کوي دوی ته خپل ثواب ملو شو خو د دوی د دې منځونو مجموعه ثواب هغه چاته ملو شو چې هغه د جومات کې کار کړو د مدرسه کې د دین خدمت کیږي استادان شاګردان دوی له الله ثوابونه ورکوي او د دوی د ثواب عمره هغه چاله ورکوي چې د مدرسه کې چا تعاون او امداد کړو نو دا صدقه جاریه دا چې چا کړې ده نو د ده عملنامه منقطع نه ده کټ نه ده رجسټر کولو دی یا د چا نه علم پاتې شوی دی یو بنده عالم دی او هغه نورو خلکو ته علم خولی دی شاگردان دي د شاگردان دا سلسله روانه ده یا د عالم چرته کتاب لیکلی دی او د ده د وفات نه وروستو هغې کتاب نه خلک فایده اخلي علم ته زده کوي دا علم ينتفع به یا کتابونه لیکلي پاتې دي یا شاگردان پاتې دي نو دا بنده قبر کې پروت دی دی خو دې وخت کې هېڅ علم نشي کولی خو د ده د دې کتابونو نه چې څونه فایده اخیستی شي یا د ده شاگردانو د دې سلسلې نه چې کومه فایده عامو خلکو ته رسي هغوی له څونه ثوابونه دي نو دې قبر کې د عالم ته د استاذ ته روزانه ثوابونه رسیږي او دریم نمبر هغه انسان چې د هغه نه نیک بچی پاتې وي او دا بچی نیک عمل کوي نو د هغې نه پس مور پلار ته دعا کوي هر بنده چې مونځو کوي نو د مانځه نه پس دعا کوي چې خدایه ما وبخې او زما مور پلار وبخې نو دا بچی هر نیک عمل چې وکړي بیا د هغې نه پس دعا کوي مور پلار ته نو مور پلار قبر کې پراته دي او د بچو د نیکو اعمالو د دعاګانو هغه ثوابونه او اثرات قبر کې ورته رسیږي نو د دریو کسانو عملنامه او رجسټر بند نه دی پس د مرګ نه فنډ او پنشن قبر کې ملاویږي دا دینی مدرسه داسې ده چې په دې کې دا درې واړه طریقې راځي چا چې د دې مدرسې په جوړولو کې هر قسمه تعاون او امداد کړی دی دا د هغه دپاره صدقه جاریه ده دا بنده به قبر کې پروتي خو د دې مدرسې د دې دینی خدمات او ثوابونه به قبر کې ورته ملاویږي علم ينتفع به دی مدرسه کې به علم ښودلی شي استادان سبقونه ښیي او شاګردان سبقونه زده کوي او د دې نه د عامو خلکو ته فایده رسیږي علم ينتفع به نو د دې مدرسې نه علم خورېږي او د چا چې تعاون او امداد په دې کې دی هغوی ته قبرونو کې به دا ثواب ملاویږي او د دې قوم بچي به راځي په دې مدرسه کې به
قرآن زده کوي علم به زده کوي نو چې د قرآن یې زده که علم یې زده که دې کوم عملونه کوي نو دا به د قرآن او د حدیث سره موافق وي نو دا عمل صالح چې دا بچي کوي نو دا مور پلار هغوی ته به قبر کې ثواب رسیږي یوه مدرسه ده او درې واړه سلسلې په دې کې به انشاء الله جاری وي نو ډېرو خلکو په دې کې تعاون امداد کړی دی دومره آبادي وشوله او آینده د الله نورو له توفیق ورکړي چې دا باقي مانده آبادي د در و دیوار آبادی دام خشته نه خشته وشي او په نیکو اعمالو دینی خدماتو باندې هم الله دې خشته او کامیابه او آباده لري سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين پروگرام به جاری وي زه مختصر دعا کوم او پسې پروگرام به جاری وي نور عالمان به راځي هغوی به بیانونه کوي اخره پورې به ناست زبست دعاء كامل الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين اللهم تب علينا قبل الموت وارحمنا عند الموت وسهل علينا سكرات الموت ولا تعذبنا بعد الموت یا الله زموږ د ټولو په حال باندې رحم کرم وکړي ګناه خطا باندې قلم د عفو راکاږي تر اوسه پورې چې څومره ګناهونه شوي دي الله دا ټول ګناهونه راته معاف کړي آینده د نیک عمل توفیق راکړي او د بدو عملونو نه وساتي بیمارانو ته هم دعا وکړه چې هر څومره مسلمانان هر قسمه بیماری کې مبتلا دي یا الله رحم کرم پې وکړي د نیک عمل دپاره ټول روغ جوړ کړي او کم مسلمانان چې وفات دي یا الله وی بخې قبرونه د جنت باغچې کې مرګ نه خلاصي نشته موږ به ټول مرو یا الله د ځنکدن د سختونو د قبر د عذاب نه ټولو ته نجات نصیب کړي د حاضر مجلس په زړه کې ډېر مرادونه او مقصدونه دي یا الله تا ته معلوم دي ته حاجت روا مشکل کشای د دې ټولو شرعي مقصدونه د خپل غیبي خزانو نه ترسره کړي دا دیني اداره الله دې همیشه قائمه دائمه کامیاب لري نور چې څومره دینی ادارې دي دینی خدمات کوي الله دې همیشه قائم دائم کامیاب لري تر اوسه پورې دې سره چا څومره اخلاص تعاون امداد کړی دی یا آینده اراده لري الله دې ول دنیا او آخرت کې ډېرې ډېرې بدلې ورکړي خپل ملک ته دعا کوي چې الله پاک پکې امن او امان راولي دا شرونه فتنه فسادونه ته الله پاک لرګي پاکستان کې خصوصا نور اسلامی وطنونو کې عموما یا الله اسلامی نظام راولي اسلامی نظام راتلو لار کې کم رکاوټونو خندان وي یا الله دا رکاوټونو دا خندان ختم کړي د دعا په چل پوي ګناه او چې کم خیر او برکت پیغمبر علی السلام غوښتي دي یا الله دغه خیر او برکت موږ ټولو ته را نصیب کړي دا کم شر نه پیغمبر علیه السلام پناه غوښتله یا الله د هغې شرونو نه پناه را نصیب کړي خدای پاک اخر وخت کې زموږ په جبه دا کلمه راولي چې لا اله الا الله محمد